د انډس نیوز نتورک په شیشه ښکارېدونکې دغه ماشوم 14 کلن د مټې تحصیل پښتونی کلی لقمان دی چې د محمد سلیم استاد زوی او د انعام الله وراره او د همایون خان مسې دی. څوک چې نن ماښام د 6 بجو شاوخوا له کوره وتلی او تر دې دمه بیرته نه دی راغلی. د لادرکه شوي لقمان سره د پښتونی کلي 2 نور ماشومان اویس ولد دلبر خان او آصف ولدی پروفیسر محمد سلطان هم لادرکه دي. کچا هم دغه ماشومان لیدلی وي یا ورسره د دغه ماشومانو په اړه کوم معلومات وي نو په لاندینو نمبرو سره تماس ونیسئ او مهرباني وکړئ. د دې ترڅنګ دا ویډیو د زیاتو نه زیات شیر کړئ ترڅو دغه ورک شوي ماشومان زر تر زره خپلو کورونو ته ورسي. حبیب الله همدرد، انډس نیوز نتورک، مټا سوات.